ستړي مه شئ، په خیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. څنګه چې کیدای شي تاسو ته پته وي او که نه وي پته زه یې درته ویم. تېره ویډیو کې چې دی موږ ایچ ټي ایم ایل اخرنۍ ویډیو کړې وه او په هغې کې موږ ایچ ټي ایم ایل کې څه کول چې بس د ویب سایټ کوم ایلیمنټس یو لکه انپوټ شو، ټیکس شو، هیډینګز، پیراګرافس وغیره، هغه ټول شیونه موږ زده کړي وو. خو هغه څنګه وو، ټول هر څه چې دی ساده وو، ډېر زیات ساده وو. په هغې کې کم سټایل نه و او سټایل به موږ څنګه ورکوو، هغه به موږ په سی ایس ایس لینګویج کې ورکوو. د کمپیوټر ژبه سی ایس ایس په ژبه کې هغه به موږ ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټ چې دی هغه به ډیزاین کوو. او دغه ضروري ولې دی؟ ضروري ځکه دی ځکه چې موږ نه غواړو چې یو کس، یو یوزر چې دی زموږ ویب سایټ ته راشي او بس هسې خوند نه ورکوي، هغه پته ورته نه وي څه کوم ځای ته لاړ شم، کوم ځای ته لاړ نه شم، ډېر خراب یوزر ایکسپیرینس به وشي. موږ غواړو چې څوک زموږ ویب سایټ ته راشي، هغه ویب سایټ هغې ته خسته هرکلی وکړي، هغې ته خسته لارې وښیي چې دلته ته داسې کولی شي، داسې کولی شي، خسته رنګونه یې ورته لګولي، بټنې ورته ښکلې ښکلې جوړې کړي. نو دغه به موږ د سی ایس ایس په مرسته باندې کوو. زه چې دی تاسو ته یو ویب سایټ زما یو پورټفولیو ده، هغې کې به زه تاسو ته لغونده کې نور انټرو به درته درکړمه چې سی ایس ایس او ایچ ټي ایم ایل یو بل سره څنګه کنیکشن وي او دوی چې دی دې کې موږ څنګه چینجز راوستلی شو. زه دلته ګوګل ته راغلم او په ګوګل کې دلته دې پورټفولیو ته ورځم، ویب سایټ ته ورځم او په دې کې زه به څه کوم، زه به داسې رایټ کې کلیک کړم او دلته انسپیکټ ته به لاړ شم. انسپیکټ ته چې راغلم تاسو به دلته ګورئ، تاسو ته دا ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټس که تاسو دا درته ناشنا ښکاري نو تاسو پکار ده چې زما تېرنۍ ویډیوز وګورئ، بیا به درته دا ناشنا نه ښکاري ځکه چې دا ټول ایچ ټي ایم ایل کوډ دی. او په ایچ ټي ایم ایل کې زه چې دی دلته هیډ ته رانوځم، دا هیډ مې کولاو کو او په دې کې دا لینک کم ټیګ چې دی دا چې زه دې ځینې لرې کړم، لرې مې کو، نو تاسو وګورئ چې زما د ایچ ټي ایم ایل زما د ویب سایټ چې دی څه حالت وشو. دا چې دی دې کې هېڅ ډیزاین نشته، دا تصویر لګېدلی او دا دونه غټ شو. دا اصل کې ما د سی ایس ایس په مرستې باندې ډېر وړوکی کړی و، ښایسته ځای کې مې لګولی و. او دا ټیکس چې دی دا ټول څه مزه یې نشته دی، خوند نه کوي دغه شان ته. دا چې دی دا سمپل ایچ ټي ایم ایل دی. زه نه غواړم چې څوک زما پورټفولیو ته راشي او بس دغه شان ته دا شیونه ورته ښکاري او هغه به نه پوهېږي چې دا څه شی دی، یو تصویر دونه غټ لګېدلی او دا هېڅ په دغه باندې به نه پوهېږي. نو چې کله موږ سی ایس ایس ولګوو هغه دلته راشي، هغې ته پته ولګي دا یو هیډینګ دی، دا چې دی پیراګراف دی، دلته یو بټن ده، ته دلته اخوا دېخوا تللی راتلی شي. دلته ما څه چل کوو، زه دلته راغلی وم، هیډ مې کولاو کو، په دې کې دا لینک چې موږ ولګوو په دې ټیګ په ترو باندې موږ څه سی ایس ایس چې کړی وي که نه، موږ کوم ډیزاینینګ چې کړی وي هغه موږ په دې ایچ ټي ایم ایل پاڼه کې موږ د دې لینک په ترو باندې ولګوو. زه که تاسو ته اوس ووایم لکه دا یو ټیکس چې دی که نه، زه دا غواړم چې زما په ایچ ټي ایم ایل کې دا ټیکس هائی آی ایم خان ا سافټویر ډیولپر دا چې دی زما په سی ایس ایس کې کم ځای کې، په ایچ ټي ایم ایل کې کم ځای کې دی. نو دا ما ته داسې ښکاري چې دا په مین کې دی. بوډي مې کولاو کړه، بوډي کې مین او اولنی سیکشن دې خوا دا مې هیډر، دلته دې ځای کې او بیا دې خوا دې کې ایمیج دی زما، رایټ طرف او هیډینګ دا دی، دا مې پیدا کو. او زه چې دی څه کولی شم، دا به ځان لږ دې خوا کړم، دې خوا کو زه کلیک ورکړم، دلته چې دی رایټ طرف ته چې دی موږ ته سټایل یو ځای موږ ته چې دی هغه ښکاره شي او موږ ته دا ښکاري چې د دې ځایونو ته موږ چې کوم ځای سلیکټ کړو په هغې ځای باندې کم سټایل لګېدلی. دې طرف چې دی دا کوډ چې دی دا د سی ایس ایس دی، کیدای شي تاسو دې سره انټروډکشن صحیح نه وي شوی نو لږ درته عجیبه غوندې کې به ښکاري، خو زه چې دی دې کې چینجز راوستی شم. اوس دې ځای کې دا ایچ ون ټیګ چې دی دې کې دا چې دی ما
دونه غټ کړی دی 3.5 REM چې دی دا ما دونه غټ کړی دی. زه دا نور هم غټولی شم، تاسو دې ځای ته ګورئ دا نور هم غټېږي او نور هم وړوکې کولی شم. صحیح ده. که زه د دې کلر چینج کول غواړم دا هیډینګ چې دی دا هاي آی ایم خان سافټویر ډیولپر دې ته چې دی ما کلاس نوم ورکړی دی او هغه چې دی دا نیم په نوم باندې پکار چې زه دلته نیم ته راشم او نیم کې چې دی زه چینجز راولم لکه لږ مخکې چې دی ما د دې فونټ غټ وړوکی کو دې کې دې ځله زه غواړم چې زه چې دی دا لغونده کې د دې کلر چې دی دا ریډ کړم. زه چې اوس دلته راشم کلر او زه دې ځای کې ورکړم ریډ نو دا به چې دی ریډ شي. دا خان پکې ریډ نه شو ځکه چې خان په H1 کې نه دی پروت، دا زما په د H1 په سپین کې پروت دی. نه دا یو وړوکی غوندې کې انټروډکشن و. راتلونکي ویډیو کې به موږ چې دی په ډیټیل کې ورځو، په خلار سټپ بای سټپ به مخې ته ورځو، د ویب سایټ ریسپونسیونیس ته به ګورو او نور ډېر زیات نوي شیونه به راځي او راتلونکي ویډیو به ډېرې خوندورې وي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی او زه به تاسو راتلونکي ویډیو کې تاسو سره ملاقات کوم. د الله تعالی